بسم الله الرحمن الرحیم. راځو شروع کوو بوک کړډ اپریشنز باندې او دا ګورو څنګه موږ کولی شو کړډ اپریشنز ترسره کړو. اول لومړی تر هر څه ډیټابیس ټیبل ګورو. د بوک څلور کالمه لري: بوک آی ډي، نیم، ډسکریپشن او پرایس. کنیکشن جوړوو. راځه مې فایل جوړوم د کنیکشن ډاټ پی ایچ پی په نامه. دلته یو دی مای سیکوال آی ډیټابیس یو آبجیکټ کریټ کوم او لیکمه لوکل هاست یعنی ډیټابیس په همدې کمپیوټر کې ده. روټ او پاسورډ نه لري. اکاونټ او ډیټابیس نوم آنلاین بوک سټور ده. د کریټ عملیې لپاره تیار فارم لرو. دا پورته لینکونه چې تاسو وینئ دا دي بوټ سټراپ لینکونه دي. نو تاسو کولی شئ دا لوکل هم استعمال کړئ، فایلونه ډاونلوډ کړئ، دلته لینک کړئ. او کته فارم چې ګورئ دا یو بوټ سټراپ فارم ده او دا مو د دې لپاره دلته اډ کړی چې موږ وکولی شئ یو فارم دلته فیل کړو، نیم، ډسکریپشن او پرایس واخلئ کتاب لپاره او هغه سبمیټ کړو. نو اوس راځو دا ګورو څنګه دا فارم جوړ سوی. راځو کریټ بوک ته او فارم ګورو. د کریټ بوک د هینډلر یا د فایل د هینډل کولو لپاره د فارم د هینډل کولو لپاره مو یو فایل جوړو. اول کنیکشن انکلود کوو کوم چې مو مخکې جوړ کړی. انپوټ باکس څخه د نوم په واسطه باندې ټول ډیټا راخو، ځکه دا انپوټ باکس ډیټا ټوله سبمیټ کیږي. سبمیټ سوپر ګلوبل وریبل ته. نو مو دغه وریبل څخه د هر انپوټ باکس د نوم په واسطه باندې ډیټا راخو، ویلیو، لکه ډسکریپشن، پرایس او نیم. اوس راځو کنیکشن کویری میتھډ کال کوو او دلته د انسرټ کویری لیکو. ویلیوز ورکوو. اول پارامیټر نل ځکه هغه پرایمري کې ده، اټو انکریمنټ. دویم پارامیټر نیم، دریم ډسکریپشن او څلورم پرایس. اوس ریزلټ چک کوو. د دې لپاره چې ریزلټ چک کوو یو وریبل اخو کنیکشن کویری میتھډ ورته اساین کوو تر څو مو ته معلوم شي چې ریزلټ صحیح و او که نه، یعنی انزرشن سوی و که نه ده. فیل ټو کریټ. نو راځو فارم ډکوو. سکسسفولي. اوس راځو د ریډینګ لپاره مو یو ټیبل کریټوو او ټیبل ته بوټسټراپ کلاسونه ورکوو. د ټیبل هاور او دې سره به د ټیبل یو څه ښکلی او ښایسته ډیزاین واخلي. یو ټي آر جوړوو او دا ټي آر به د عنوانونو شتون درلودونکی وي. نو لیکو نیم، پرایس، ډسکریپشن د عنوانونو په شکل باندې. اوس کته خوا کې راځو. اوس به نو موږ کته خوا له ډیټابیس څخه ټول ډیټا راخو او کته برخو روګانو کې به یې ډسپلی کړو. د دې لپاره زه د پی ایچ پي کوډ سکرپټ شروع کوم او دلته اول کنیکشن انکلود کوم. اوس راځم د بوکس یو وریبل ډیکلیر کوم او د کنیکشن وریبل په واسطه باندې کویری میتھډ کال کوم او ټول بوکس سلیکټوم. او دلته د پی ایچ پي د کوډ په واسطه باندې هغه ټول دلته ډسپلی کوم. د دې لپاره لیکم وایل بوک مای سیکوال آی فیچ اسو یا یو اسوسییټیو ارې ریټرن کوي او دغه ارې څخه یو انډیکس اټ ا ټایم مخته راپاسوي، یعنې یو بوک یا یو رو له ټیبل څخه. نو موږ هغه یو رو راخو د بوک وریبل کې او هغه په ترتیب سره په ټي آر او ټي ډیز کې ډسپلی کوو. لیکو ټي ډي او په دې کې پی ایچ پي کوډ لیکو ځکه مو د دې په منځ کې د ډسپلی کولو لپاره پی ایچ پي ته ضرورت لرو. نو لیکم بوک انډیکس دی نیم یا کالم دی نیم. او همداسې کار د ډسکریپشن او پرایس لپاره هم کوم. اوس راځم ګورو ډیټا شو سوی.
اپډیشن لپاره لومړی زه یو هیډر کالم جوړوم د اپریشنز په نامه تر څو هغه لینکونه ډسپلی سي او اول لینک ورکوم editbook.php دلته لیکم id is equal to د php فایل شروع کوم php سکرپټ وبخښئ echo book او دلته به د book id ډسپلی کوم دا سینټکس پیچلی ده خو تاسو به اوس داسې تشریح کوم نو دلته به ولیکو edit دا سینټکس په دې ډول ده کله چې موږ ډیټا دلته ډسپلی سي نو د PHP دغه سخت سینټکس به په خاصه مشخصو عددونه بدل شي ځکه دا د هر یو ID ده نو د دې لینکونه به چې editbook.php ده په دې ډول ډسپلی سي یعنی ID 1 2 یا 3 یا 4 اوس راځو چې کله مو دا ډیټا ور پاس کړئ editbook.php ته نو فایل جوړو editbook.php او دلته به هغه ID ترلاسه کوو نو اول کنیکشن انکلود کوم اوس لیکم سلکه get ID لومړی لینک څخه ID ترلاسه کوي د سپر ګلوبل get ID پروسس کلکولیټ ورپاسي او دغه څخه ډیټا راخسر کوي په انپوټ باکس کې شو کوي او که چیرې مو فارم سبمیټ هم کوو همدا ID ورسره یو ځای ورسره پاسیږي updatebook.php فایل ته نو دلته مو دا وریبل ګټ کړی ده او د بوک ریکارډ د دې وریبل په واسطه له کنیکشن ډاټ کویري څخه خلاص راوړو نو دا ګټ کوو او دلته کویري لیکو لیکمه select star from book where book id is equal to همدا ګټ سوی id چې مو له کوم له URL څخه ترلاسه کړه د دې کویري په واسطه به دا ډیټا ګټ کو او دا به په ټکسټ باکسونو کې شو د MySQL IFH ASOC associative په مرسته به دا ډیټا ترلاسه کوو دلته یو فارم ضرورت لرو راځم createbook.php ده دا فارم راخم اوس دغه فارم به د createbook.php په ځای باندې updatebook.php فایل ته مو سبمیټوو او دلته به ویل یوز یعنی دا به خالي نه وي او پخوانۍ ډیټا به مو په دې کې ډسپلی کوو کوم چې مخکې تر ایډیټ او یوزر ته مو غواړو ور ښکاره کړو نو دلته به نیم ډسپلی کړم او همدا کار به په نورو ټکسټ باکسونو کې هم ترسره کړم دا د ډسکریپشن لپاره او دا د پرایس لپاره اوس دلته د ID څخه کومه دلته راپاسوي او دا به سبمیټ کېدو سره به editbook.php فایل ته هم ورپاس کړو تر څو هغه ته ورښکاره کړو چې باید دا ډیټا څرنګه دی ډسپلی دا کوم ID مربوط دا اپډیټ کړي اوس راځو کنیکشن انکلود کوو او دلته د get میتر په واسطه بیا هماغه ID ترلاسه کوو کوم چې د editbook.php فایل څخه د فارم په سبمیټ ادا سره دلته راپاسیږي او د فارم input types ویلیو هم ترلاسه کوو name description او price دا به price بدل کړم دا به description او دلته به ولیکو result او connection به ولیکو connection query method به کال کو او د update query به ولیکو update book کو او د book name description او price کلمونه به ور اپډیټ کو او اخر کې هم price او دلته کنډیشن کې ورکو چې د کوم بوک هغه بوک چې ID is equal to $ID اوس به ریزلټ څخه ډیټا راواخم او دلته به یې ډسپلی کوو تر څو وګورو چې ریزلټ سکسیز و او که فیلډ دلته به ولیکو updated او دلته به ولیکو فیلډ راځو ګورو فريش سکرپټینګ لینګویج بدل کو ګورو چې اپډیټ ډیلیټ book.php لپاره ډیلیټول لپاره موږ ضرورت لرو ترڅو یو بل لینک ولرو او دا لینک به هم
د ډیلیټ په نامه کو خو کار به همدا کار وي چې یعنې یو آی ډي به پاسوي خو یوازې به ډیلیټ بوک ډاټ پی ایچ پي فایل کال کوي فایل به جوړ کړو او رابسو دلته ډیلیټ بوک ډاټ پی ایچ پي فایل ته کنیکشن به انکلوډ کړو اوس به دلته د آی ډي لومړی ګیټ کړو ځکه دا په ګیټ په میتھډ په واسطه باندې په یو ارل کې راپاس شوی ده ریزلټ به ته به اساین کړو کنیکشن ډاټ کنیکشن کویري میتھډ او دلته به ډیلیټ کویري ولیکو ډیلیټ فرام بوک کوم چې آی ډي بوک از ایکوال ټو ډالر ساین آی ډي دلته ریزلټ چک کړو چې آیا سکسیس و او که فیلډ او دلته به ولیکو چې ډیلیټډ او ایلس کې به ولیکو فیلډ کوریو deleted دا وکړه اپریشنز د راځي غوړو به څنګه وکړل سي خپل پروګرام نور هم د الرټس په واسطه خاصه کو راځو لیکو چې هیډر او لوکیشن نو دا هیډر فنکشن کچیر تاسو مخکې بلته نور سره د هیډر داسې فنکشن د چې مو بل پیج ته لیږدوي یعنی کچیر سکسیس نو یو سکسیس پارامټر به هم د یو ار ال سره ورپاسي readbook.php ته به مو ولېږدوي او حالت به success is equal to true هم پاسي او کچيري query fail و نو دلته به success is equal to false و پاسي راځو اوس readbooks.php کې دا چک کوو چې آیا get method په واسطه باندې دا success set سوی او که نه ده سوی success parameter چک کوو چې get success کچيري دا set سوی و نو به دا if condition true سي او دلته به مو دا if دا get success چک کو چې دا is equal to true دا او که false کچيري equal to true نو query true سوی او کچيري true نه ونو fail سوی اوس دلته HTML کوډ ولیکو PHP کوډ بندوم دلته دی یو div جوړوم class alert او alert success د alerts ډېر ښه یو bootstrap class ده چې دې په واسطه باندې مو ډېر ښکلی ډیزاین خپل فارم ته ورکولی سوی successfully deleted او که چیرې fail سو نو else کې به success is equal to false وي او else به true سي نو به دلته ولیکو دا به ولیکو چې fail to delete او alert به یې په danger بدل کړو چې سور رنګ واخلي راځو ګورو deleted او ګورئ څومره ښکلی او ښایسته ډیزاین یې واخیست اوس راځو ډیټا ټیبلز ګورو د دې لپاره چې ډیټا ټیبل اپلای کړو نو موږ ضرورت لرو چې دا دوه لینکونه ولرو یو CSS لینک ده او یو د جاواسکرپټ لینک ده دا د ډیټا ټیبل لینکونه دي او د دې په واسطه موږ کولی سو خپل ټیبل ته ښکلی او ښایسته ډیزاین ورکړو کوم چې په ساده ټیبل کې موږ نه لرو ډیټا ټیبلز یو ډول موږ د ټیبل ته ښکلا ورکوي او ښایسته کوي اوس مو ټیبل ډېر ساده او بیسیک ډیزاین لري نو مو د دې لپاره باید اول ټیبل هیډر یعنې ټي هیډ او د ټي بډي ټګونه هم دلته ور اضافه کړو یعنې د بډي فایلونه یې په ټي بډي کې او د هیډر فایلونه یې په ټي هیډ کې ونیسیو اوس راځو د جکویري کوډ لیکو او د جکویري په کوډ کې به د ټیبل ته ډیټا ټیبل فنکشن اپلای کړم دلته به لومړی د بوک ټیبل یو آی ډي ته اضافه کړم تر څو دلته یې زه د جکویري په کوډ کې سلیکټ کړم لیکمه بوک ټیبل باندې اپلای کړه ډیټا ټیبل اوس راځو ریفرش کوو چې څنګه شکل یې اخیستی ګورو چې ښکلی ښایسته ډیزاین یې اخیستی ښه ښایسته سرچ باکس او پیجنیشن او سورټینګ لري